سلامونه دوستانو، هر هغه چا چې 2025م کال ټیکس فایل کړی دی دغه ویډیو ورته واستوه. که چېرته ته غواړې خپل ټیکس دې فایل کړی دی او خبر نه یې آیا ته اپروف شوی یې، یعنې تا ته به دغه پیسې راغلي دي نه دي راغلي، د دغې حال او احوال څخه خبر شي، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګوره او نورو دوستانو سره چې چا دوستان د دې ټیکس فایل کړی دی نه پوهېږي چې څه رقم چک کړي، آنلاین چک کېږي او څه رقم چک کېږي، او تاسو ته به معلوم شي چې مثلا ته اپروف شوی تر اوسه یا نه، ستا اسناد تر اوسه بررسي کې خلل لري یا رد شوی دی یا اپروف شوی دی، ریفند شوی دی، پیسې درته راغلي دي او ته خبر نه، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګوره، ته به خپله پوه شې. دغه اپ ډاونلوډ کړه ځان ته. راځه چې زه درته وښیم چې څه رقم باید ته مخته لاړ شې او څه رقم باید خپل سټیټس چک کړې. چې کله تاسو پلی سټور ته یا اپ سټور ته لاړئ، په سامسنګ در سره پلی سټور ته او که آیفون در سره نو اپ سټور ته لاړ شئ، دغه ولیکئ او دغه ډاونلوډ کړئ. زه به دا ډاونلوډ کوم. چې دې ډاونلوډ کړو اوپن یې کړه. دا چې اوپن کړو نور تا ته کوم راجستریشن دغه هېڅ کوم څه شی تانه نه غواړي، فقط اول کې به مثلا کوم کال چې تا فایل کړی دی موږ او تاسو د 2025م کال هم فایل کړی دی که نه، 23 تېر شوی دی. 2025م کال په 2026م کې موږ دغه کړی دی، مثلا کوم دفتر ته چې تللی یاستئ، اصلا موږ د 2025 موږ ترسره کړی دی. دا به انتخاب کړئ. دا چې د انتخاب کړه دلته به خپل سوشل سیکورټي به ولیکئ. چې دلته کله د سوشل سیکورټي ولیکه دا لاندې به خپله که مجردي نو دغه اولنی به انتخاب کړئ، او که چېرته ته دغه څه ورته وایي واده دې کړی نو دغه به انتخاب کړي. دا چې د انتخاب کړو دلته به هغه دغه به ولیکې چې کوم پیسې چې تا ته راځي، کوم چا چې تا ته فایل کړی دی حتما هغې به درته ویلي چې دومره ستا هغه پیسې راځي. نو دلته به هغه ریفند تاسو انتخاب کړئ چې مثال هر څومره چې دی راغلی دی، 1000 دی، 2000 دی، 4000 دی، هر څومره چې دی دلته به هغه بیا ولیکئ. دلته چې دا هغه مو ولیکه، هغې نه وروسته دغه ډن بټنه به ووهئ. دغه ډن چې دی دلته به ووهئ ګیټ سټیټس، چې دا د انتخاب کو بیا تا ته دغه ورقه راځي. تاسو به بیا دغه صفحې ته راشئ. دغه صفحه چې راغی دلته ګورئ 3 حالته دي، یو ریټرن ریسیو، ریفند اپروف، ریفند سینډ. چې کله تاسو نوی فایل هم وکړه ستاسو اسناد لاړه هلته، نو دغه اول دغه کې ریټرن ریسیو یعنې کومه ورقې کوم اپلیکیشن چې تا ډک کړی دی موږ ته ورسېده، نو دغه اولي حالت دی چې یا دا شاید یو نه تر 2 هفتو پورې وخت ونیسي، تر 3 هفتو پورې وخت ونیسي. بیا هغې نه وروسته دلته چې دی ریفند اپروف، یعنی چې کله ستا اسناد هلته هر څه صحیح وخته، هر څه صحیح دي، ستا معلومات هر څه صحیح دي، هغې نه وروسته تا ته ریفند اپروف کېږي، یعنې ستا کوم پیسې چې تا ته هلته لیکل شوي چې دومره پیسې به تا ته راځي، یعنې هغه صحیح شو، یعنې قبول یې شوې. بیا دغې نه بعدي مرحله چې دی ریفند سینډ، یعنې چې کله اپروف یې کړه هغې نه وروسته ستا کوم اکاونټ چې تا ورکړی دی ورته، هغې اکاونټ ته به مستقیم دیو ډیپازټ کوي، یعنې لیږي به ریفند سینډ. بیا به دغه دریم حالت ته راځي چې کله ریفند سینډ راغی، بیا په هغې حالت کې تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ یا بانکي اکاونټونه مو چک کړئ چې مثال آیا دا راغلی دی او که نه. نو دغه ډېر ښه اپ دی، خصوصا هغه خلکو دپاره چې اپلایګانې کړي دي او وارخطا دي چې څه رقم به وي څه رقم وي. تاسو کولی شئ چې هفته کې 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد یو ځلې د اپ کې دننه شئ او دلته خپل هغه حالات هم چک کړئ چې مثال آیا تاسو اپروف شوی یاستئ یا نه هستئ. بس ټولو دوستانو څخه ډېره مننه، ژوندي اوسئ او کولی شئ چې دغه ویډیو ټولو هغه ملګرو دوستانو فامیلونو سره شریک کړئ چې دلته اوسیږي او هغې وکولی شي چې خپل هغه سټیټس چک کړي. بس ویډیو لایک، کمنټ، سبسکرایب کړئ، نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. په خدای مو سپارم، الله مو مل شه، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.